بشراكم أهل التقى د نصیحت څخه ډکې خبرې كوكب السعادة لاح الواديين استبشرت وارتدت في محفل التتويج أغلى وشاح في محفل التتويج أغلى وشاح کچېرې ستا بلډ پریشر د غریبو مخ ته زیاتېږي او د مالداره سرمایه‌داره د امیر و مخ ته بیا نارمل وي نو ته په دې پوه سه چې دا مرض نه دی ناجوړي نه ده منافقت ده. ألا إذا للناس سراج الصباح بشراكم أهل التقى والصلاح ففي سماكم كوكب د خاوند د میړه د پاره یو پیغام کم څوک چې ستا د پاره خپل لاس په کچن باورچخانه کې سوځي نو په ډېره مهرباني سره چې کله کور ته راسې د هغې زړه مه سوځه د ښځې دپاره یو پیغام کم څوک چې ستا دپاره ټوله ورځ د کوره څه وتلی وي ستا دپاره تکلیفونه پورته کوي ستا دپاره وینه او خوله یې وکړې وي نو په ډېره مهرباني سره چې کله دی کور ته راسي نو د ده وینه مه څښه الواديين استبشرت وارتدت في محفل التتويج أغلى وشاح في محفل تاسې کومه صدقه او زکات ورکوې دا خو مجازن د الله جل جلاله حق بلل کیږي لیکن په حقیقت کې دا ستا د ګټې دپاره مقرر سوی دی دپاره د دې چې په دنیا کې ستا په مال کې برکت وي او په آخرت کې تا ته ثواب ملاو سي أعادي دون أدنى سلاح بشراكم أهل التقى والصلاح ففي سماكم كوكب السعادة لاح کله چې د چا څه چانده غواړې نو د غریبانو څه وغواړه ځکه چې په دې کې ضلالت نسته هغه چې تا ته څه درکوي نو ډېر په نهایت خلوص او تواضع سره درکوي او په دې کې برکات وي او سرمایه‌داران امیران څه چې ته کوم اصول یې هغه تا ذلیله او خپل ځان غټ ګڼي ځکه په دې کې ذلت دی ففي سماكم كوكب السعادة لاح الواديين استبشرت وارتدت حضرت مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله به فرمایله چې کم خلق د علماء دین توهین کوي پر هغو باندې لان تان وای په قبر کې به د ده مخ د قبلې څخه اوښتی وي او دا به فرمایله که څوک یې کتل غواړي نو ودې ګوري الواديين استبشرت وارتدت في محفل التتويج أغلى وشاح في محفل التتويج د تهذیب خبره دا ده چې کم کار په خپله کولی سي ستا په وس کې وي د هغه فرمایش د بل چا څه مه کوه بل چاته د هغه کار دا وایه چې د هغه بغیره ممکنه نه وي هغه هم په دې شرط سره چې د خپل ضرورت او د هغه د سهولت مطابق وي بشراكم أهل التقى والصلاح ففي سماكم كوكب السعادة لاح الواديين استبشرت وارتدت په یو حدیث کې راغلی دی چې پر واده او په نکاح باندې چې څومره مال زیات خرڅ کیږي هغومره به برکت کم وي في صمت لقيك دروس الصفا وفي محيك جميل السماح قد شغل په کم تعلقات ساتلو کې ډېر راحت پروت دی یعنی ډېر سکون آرام ډېره خوشحالي پکې پرته ده وأنت تتلو سورة الانشراح بشراكم أهل التقى والصلاح ففي سماكم كوكب دغه ناجوړې عامه سوې ده چې خلک اول سهولت غواړي اساني غواړي بیا کار شروع کوي لیکن د شرایعو خاصیت دا دی چې اول به کار شروع کوي
بیا به د هغه باد کې سهولت درته نصیب کیږي. ذكرى يا سعدنا فالحزن ولى والفؤاد استراح يا فالقا يا فيلقا د مولوي عبد الرحمن صميم صاحب د نشراتو څخه منتخب ویناوي. هم الأعادي دون أدنى سلاح بشراكم أهل التقى والصلاح ففي سماكم كوكب السعد لاح الواديين استبشرت وارتدت في محفل التتويج أغلى وشاح في محفل التتويج أغلى وشاح يا رب فاحفظ بهم أمة تنتظر الفجر بهم والفلاح تنتظر الفجر بهم والفلاح بشراكم أهل التقى والصلاح ففي سماكم كوكب السعد لاح الواديين استبشرت وارتدت في محفل التتويج أغلى وشاح.